السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د چی توري کې د چهارمغز موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. چې چهارمغز چهارمغز وچه میوه ده. چهارمغز وچه میوه ده. زما چهارمغز ډیر خوښیږي. زما چهارمغز ډیر خوښیږي. د چهارمغزو ونې په پکتیا کې ډیرې دي. د چهارمغزو ونې په پکتیا کې ډیرې دي. همدرد توت او چهارمغز راوړل. همدرد توت او چهارمغز راوړل. چهارمغز خوړل حافظه پیاوړې کوي. چهارمغز خوړل حافظه پیاوړې کوي. په افغانستان کې چهارمغز، بادام او جلغوزي ډیر کیږي. په افغانستان کې چهارمغز، بادام او جلغوزي ډیر کیږي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: پکتیا د افغانستان یو ولایت دی. پکتیا د افغانستان یو ولایت دی. حافظه د یادولو ځای یا د ساتنې ځای. حافظه د یادولو ځای، د ساتنې ځای. پیاوړی کوي. پیاوړی کوي. کورنۍ دنده. د چی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د چی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. چینه، چې، یې، نون، هې. دا 4 توري سره یو ځای کړو، چینه کلمه ترې جوړیږي. چینه، چې، یې، نون، هې. نورې 3 کلمې وچه، چاپیریال، چمن. دا به بیا تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د چی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د چی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی به زه درته د کلمې په بڼه ولیکم، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. میم، چې. دا 2 توري چې سره یو ځای کړو مچ ترې جوړیږي. میم، چې. دا 2 توري چې سره یو ځای کړو مچ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې کچالان، چرګ، چینه. دا به بیا تاسو د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما درته د چی توري کې د چهارمغز موضوع راوړې وه. هره جمله مو درته 2 ځله تکرار کړه. ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې راوړې وې. لومړی ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ورپسې مو په دوهمه برخه کې 4 کلمې د تورو په شکل راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ګرانو زده کوونکو، د چهارمغز موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ، ترڅو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.